بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نن موږ یو سیریز سٹارټو د وکیبلری سیریز سٹارټو. په دې سیریز کې به موږ تقریبا 2000 ورډز یادو، ورډز مینینګز به یادو، موږ به الفاظ یادو، د هغه معنی به یادو او هغه الفاظ به یادو چې هغه کم په سپوکن انګلیش کې ویل کېږي، کم په کنورسیشن کې استعمالیږي او د انګلیش یو اهم حصه ده. د هغه نه د دې نه بغیر انګلیش نه ویل کېږي چې ستا سره وکیبلري نه وي ته انګلیش نشي ویلی. نو موږ د نن نه موږ سیریز سټارټ کو، د وکیبلري سیریز هم سټارټ کو او اهم الفاظ به راوړو، اهم ورډز به راوړو، د هغه مینینګ به راوړو، اگزامپل به درکو، تاسو په اسان الفاظو کې پوهیږئ. نو زموږ سره نن کلاس نمبر 1 دی. زه دلته لیکم چې زموږ سره کلاس نمبر 1 دی، لیکچر نمبر 1 دی یا کلاس نمبر 1 دی. موږ نن سټارټ واغستو د وکیبلري په حوالې سره موږ سټارټ واغستو. موږ به وکیبلري یادو او ډیر کامن وکیبلري به یادو، کومه چې په سپوکن انګلیش کې ویل کېږي، په کنورسیشن کې استعمالیږي. نو راځئ چې موږ وکیبلري طرف ته لاړ شو او د ورډز مینینګ یاد کو، د دې معنی یادې کو، اگزامپل یې ورکو، تاسو ته خبره سمجھ کې راشي. زموږ سره فرسټ 1 الفاظ راسته دی اپریډ. اپریډ ورڅه ته ویل کېږي؟ اپریډ ویل کېږي ویرېدلو ته. یو کس ایریږي، هغه ویرېدلو ته څه ویل کېږي؟ اپریډ ویل کېږي. فار ایگزامپل زه وایم چې ډونټ بی اپریډ، مه یریږه. ډونټ بی اپریډ، مه یریږه. دا زموږ سره اگزامپل شو، تاسو ته خبره سمجھ کې رااله چې د اپریډ څه مطلب دی. د اپریډ مطلب دی ویرېدل. یو کس ایریږي هغه ته ویل کېږي اپریډ، ویرېدلو. بل زموږ سره ورډز دی ایګري. ایګري اوس څه ته ویل کېږي؟ ایګري ویل کېږي راضي کېدلو ته. فار ایگزامپل زه وایم چې I agree with you، زه ستا سره راضي یم. He agree with me، هغه زما سره راضي دی. I agree with him، زه د هغه سره راضي یم. They agree with us، they agree with us، هغوی زموږ سره راضي دي. نو کله چې داسې خبرې کوو نو بیا به موږ استعمال کوو د ایګري. زموږ سره بل اهم الفاظ دی ورډز دی انګري. د انګري مطلب دی غوسه کېدل. غوسه کېدلو ته څه ویل کېږي؟ انګري ویل کېږي. فار ایگزامپل زه وایم چې I am angry یا I am angry، I am angry، زه غوسه یم. He is angry، هغه غوسه دی. They are angry on us، هغوی په موږ باندې غوسه دي، هغوی ډېر غوسه دي موږ ته. We are angry، موږ غوسه یو. نو کله چې داسې خبرې کوو بیا موږ استعمال کوو د انګري استعمال به کوو. بل زموږ سره دی arrive. arrive اوس څه ته ویل کېږي؟ arrive ویل کېږي را رسېدلو ته. یو کس را رسېدل، د یو ځای ته تللی او بیا د هغه ځای نه راتلل واپس، دې ته ویل کېږي arrive. فار ایگزامپل زه وایم چې they have arrived here، هغوی دلته را رسېدلي دي. He has arrived، هغه را رسېدلی دی. کله چې داسې خبرې کوو بیا به استعمال کوو د arrive. بل زموږ سره الفاظ دی ورډز دی اټیک. اټیک څه ته ویل کېږي؟ حمله کرنا. حملې کولې ته څه ویل کېږي؟ اټیک ویل کېږي. زه وایم چې they attacked on me، هغوی په ما باندې حمله وکړله، هغوی په ما باندې حمله وکړله. بل زموږ سره ورډز دی باټم. باټم اوس څه ته ویل کېږي؟ باټم ویل کېږي تل ته، د یو څیز لاندې حصې ته ویل کېږي باټم. فار ایگزامپل زه وایم چې the bottom of my shoe has a hole in it، زما د پیزار په یخ کې یو وړوکی سوری دی. نو باټم څه ته ویل کېږي؟ د یو څیز تل ته لاندې حصې ته ویل کېږي باټم. بل زموږ سره ورډز دی کلیور. کلیور څه ته ویل کېږي؟ کلیور ویل کېږي چالاکه ته. څوک چې ډېره چالاکي کوي، ډېرې خبرې کوي، چالاکي، هغه کس ته ویل کېږي کلیور. فار ایگزامپل زه وایم چې ډونټ بی سو کلیور، ډېر چالاکي مه کوه، ډېر مه چالاکه کېږه. یا زه وایم چې he is very clever، هغه ډېر چالاکه دی. you are very clever، ته ډېر چالاکه یې. نو کله چې داسې خبرې کوو بیا به موږ ته څه استعمال کوو؟ د کلیور استعمال به کوو. بل زموږ سره دی کرول. کرول ویل کېږي ظالم ته. څه ویل کېږي؟ ظالم. زه وایم چې he is very cruel،
هغه ډېر ظالم دی. You are a cruel person. ته یو ظالم انسان یې. نو چې کله داسې خبره کوو بیا به استعمال کوو د cruel. بل زموږ سره words دی finally. finally څه ته ویلی کېږي؟ finally ویلی کېږي اخر کار ته. لکه پر ایگزامپل زما چې I got rid of him. اخر هم زه د هغه نه خلاص شوم. نو finally څه ته ویلی کېږي؟ اخر کار ته ویلی کېږي. زما امید دی تاسو ته خبره سمجھ کې راغلې ده. تاسو ته وکیبلري ډېره په اسانه الفاظو کې پوه شوي وئ. انشاءالله بل کلاس به موږ ریکارډ کوو. کوم چې زموږ کلاس نمبر 2 دی په هغه کې به موږ کامن کوم چې موسټ کامن وکیبلري ده هغه به راوړو او تاسو ته په اسانه الفاظو کې سمجھ